سلامونه مې در واخلئ د پامیر ټي وي درنو لیدونکو په دې هیله یم چې ټول برک روغ یاست او د صحت له نعمته به برخمن یاست. یو ځل بیا راغلی یم کابل ولایت قرغې ولسوالۍ ته راغلی یم او دلته به تاسو ته یوه خوندوره خپرونه چمتو کوو. زه پیلن د قرغې په بند کې ولاړ یم. دغه د قرغې بند دی او په ګڼ تعداد سره خلک دلته د سیل او تفریح لپاره راځي او دا د چکر سیل او تفریح او سیاحت یو خوندور ځای دی او دغه یو تاریخي څه هم لري چې دغه بند کې یو کوټه ده چې د افغانستان پخواني واکمن ظاهر شاه به د اوسېدو لپاره د دغې نه استفاده کوله. اکثره خلک بیا د دغې لیدلو ته هم راځي، هغه به هم در باندې ګورو او دلته چې کوم خلک چکر لپاره راغلي له هغوی سره به غږېږو او د دې ځای ښایستونه په تاسې باندې ګورو. له موږ سره اوسئ. څنګه یې؟ حالات څنګه دي؟ والله شکر الحمدلله خیر و خیرت دی. نوم محترم دی څه لیدونکو ته ځان معرفي کړي؟ نوم محمد طاهر دی د ننګرهار د اچین ولسوالۍ یم. ښه ډېر ښه. او څنګه چکر ته راغلی دلته؟ ښه. نو څنګه دومره ځایونو کې د قرغه څنګه چکر لپاره انتخاب کړه؟ والله چې بس وروره نور ځای نشته نه، دلته چې راغلم بس هېڅ هم نشته دی، په نوم قرغه ده دلته نور څه نشته. والا داسې دی چې دا په دې ورځو کې به خلک لږ کم راځي او جمعې ورځ او اخترونو دې کې به خلک ډېر وي. او همداسې دا د لومړی ځل چې راغلی؟ دا مې دویمه دفعه دلته راغلی. یو ځل هغه مخکې چې راغلی هغه وخت کې څنګه و؟ هغې وخت کې ډېر حالات ښه و، ډېر خلک و دلته. ته به چېرته جمعې ورځ راغلی یا به اختر کې راغلی؟ اختر کې راغلی وم دلته. اختر کې خو بیا دا ځای نو داسې نه وي او نو جمعې په ورځ هم خلک ډېر راځي. اوس خو همداسې ورځ د خلک په دې خاطر کم. همداسې ده همداسې ده. بل داسې دی بس غریبي ده، بېڅوکۍ سړی خپل کار پسې ورک دی. او همداسې ده. ښه. نو څنګه نوره اراده هم چېرته شته چکر لپاره نورو ځایونو ته؟ یاره وروره بس انشاءالله چې چکر خو به وو، څو انډیوالان هم نور هم را روان دي دلته راځي او بیا به پلان وي چې کوم پله چې لاړ. څو ورځې راوشوې دلته کابل کې چې راغلی؟ دا ما دویمه ورځ چې راغلی. نور هم اراده شته چې نور هم وخت تېر کړي انشاءالله چې ښه. نو څه شعر راپامه پارې زده یې زموږ لیدونکو ته یې؟ نه وروره دا شی نه مې نه زده دی. دا دې ولې نه دي زده؟ والله که مې زده دی. ښه ډېره مننه. ډېره مننه. درنو ملګرو نو باندې قرغه کې یو او دلته د تفریح او سیل ځای دی او یو بله خبره دا چې څوک دلته راشي نو دغه د اس سورلي تر اوسه پورې به اکثره لیدونکو نه یې کړي نو دلته یې کولی شي او په یوه دقیقه کې د اس په عامو اصطلاح باندې چلول یا هم ډریوري در ښایي چې دا داسې کېږي. د دغسې یو چلونکی مې تر څنګ دی او د دې سره به خبرې کوو. ستړی مه شه ورور. ستړی مه شه، ښې جوړ په خیر. شکر دی ډېره مننه. اول خو دې زموږ لیدونکو ته ځان معرفي کړي. زه محب الله یم، همدغه قرغې کې کار کوم، سواري کوم. ښه. اصلا د کوم ځای اوسېدونکی؟ هم د پغمان کې. ښه ډېر ښه. څومره وخت کېږي چې دلته دغه د اس سورلي کې او دغه کار کې؟ او 2 کاله کېږي. ښه 2 کاله کېږي. په کومو ورځو کې دلته خلک ډېر راځي؟ جمعه ورځ کې ډېر راځي، اختر کې ډېر راځي. ښه. همداسې دی. څنګه د څو روپۍ ګټې ورځ کې په دې اس باندې؟ اوس خو کاروبار نشته، اوس برابري دي 400 500 600 اوس کېږي چې جمعه ورځ کې 1000 روپۍ او نیم زره همداسې دی. ډېر ښه. بیا د اخترونو ورځو کې؟ اخترونه ورځو کې 3000 2000 همداسې برابري دي. ښه. نو ډېر ښه. او د اس د خپل دی که نه؟ و د خپل مې. ښه ډېر ښه. نو دا دلته دې اخیستی دی که نه بل کوم ځای نه دې راوستی؟ نه همدغه کاپیسا کې مې راوستی دی. دا څو روپۍ قیمت لري؟ دا ما خپله 18000 واخیستې. 18000. بېرته دې خپل سر ایستلی؟ و ښه. او دا خلکو ته بیا په څه حساب چکر ورکوي؟ څوک چې غواړي چکر پې ووایي نو بیا څه حساب باندې تاسې چکر کې دلته راځي او اوس یو دوره وایي او هسې هغه چې ځي بېرته راځي هغه یو 500 دوره دی. یو 500 دوره. نو اوس زه خو دوره په دې معنی وایم نو ما نه به هم 500 اخلي؟ نه یې تا مه ورکوه، د تا نه جار سم پیسې پر مشکل. قربان دې شم قربان دې شم. ډېره مننه. نو زه خدای دې دغه ستاسې کار ښه کړي او یقینا چې ښکلې میله ده او چکر لپاره ډېر ښکلی ځای دی او بل دغه اسونو باندې نو تر اوسه که چا سورلي نه یې کړي نو دلته یې کولی شي او ډېر خوند ورنه اخیستلی شي. ډېره مننه. بس خیر اوسې څه خدمت وکړو. ډېره مننه. ډېره مننه.
لیدونکو لکه څنګه چې مې یادونه وکړل هلته قرغې ولسوالۍ په دغه بند کې چې دی بېلابېل د تفریح ځایونه دي دغه څنګ ته چې مې ورور جان ولاړ دی نو دلته د خلکو د تفریح لپاره ټالونه او کښتۍ دا شیان درولي د سره غږېږو ستړی مه شه ورور جان مننه خیر اوسئ هر کله راشئ ستاسو قدمونه زموږ په لیمو ډېره زیاته مننه نو په سر کې که د ځان معرفي کړي زموږ لیدونکو ته نوم یې شکیل افغان ده د خوست ولایت اوسېدونکی یم فلحال دلته د ټالونو کاروبار کوم که دا راته ووایې شکیل جانه چې کاروبار څنګه دی استاد کاروبار خو فلحال بیخي خوند نشته حتی د ډوډۍ روپۍ کله ورځ نه ګټل کېږي او مخکې ډېر ښه و اوس خو بیخي چې درته ووایم چې دغه سهار راهیسې بیخي د اسلاف نه دی کړی او بیا نور کله چې جمعې ورځ یا اخترونه هغې کې څنګه یې کاروبار جمعې ورځ اوس بیخي خوند نشته مخکې ډېر ښه و له اندازه حتی 100,000 15,000 اوس 1000 افغانۍ مونږ کار نشو کوی او همداسې ورځو کې همداسې ورځې کې خو 100 یا 200 یا بیخي مونږ کړی ښه نو څنګه خلک لکه چې د پخوا په نسبت په ډېره کم اندازه اوس راځي دلته اوس خو مخکې خو چې راتلل دا خو په میلونه ډېر راتلل خلک راتلل اوس خو بیخي چې درته ووایم هېڅ نه راځي نه خوند ورکوي دغه ځای ښه نن زه نو خدای دې کاروبار جوړ کړه چې یو وخت موږ راځو ته موږ ته ووایه چې بس کاروبار د پخوا په شان شوی دی نو د خوست او د پکتیا خلک چې دي دا خو اکثره شعر شاعري هم زده یو نو تا ته به م یو څه زده که موږ ته ډالۍ کړي چې رښتیا درته ووایم زه خپله شعر د سره علاقه لرم خو شاعر نه یم خو 2 بیته به د ډالۍ کړم په مینې اورو 2 بیتونه دا به د ډالۍ کړم د ونې پاڼې تویولې ما مې غوښې یو سړی رالیدلو ډسمبر و چې په کار یې شوم لالی ټلې ته وویل موږ د یو بل یو خدای لږ مرور و ډېر ښه ډېره زیاته مننه ډېره مننه درنو ملګرو نو دغه تاسې کتلی شئ دا ګر چاپېره چې دی دا کښتۍ دي او دغه د قرغې بند دی نو په دې کې دغه کښتۍ سیلبین راځي دلته چې څوک د چکر لپاره راځي هره کښتۍ که ډېر نفر یا بیل ټکټ لري او که ځان له بیل ټکټ لري نو اکثره ملګري راځي او په دغه کښتیو کې دلته سیاحت کوي او د چکر لپاره ونه استفاده کوي او خپل چکر خوندور کوي دا وه قرغه ولسوالي او د قرغې بند چې په تاسې باندې مونږ وکتو بېلابېلې نندارې هم وکړلې نو زمونږ نننۍ خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي یو ځل بیا چې د یوې نوې خپرونې سره تاسې ته راځم تاسې ټول په پاک رب سپارم ښاد آباد او بریالي اوسئ